زه بچی ته وایم پیسې راوړه زویه مال راوړه دا نه وایم بچی په کومه لار دې وګټلې زویه دا دې د کومې لارې نه راوړلې یو سود عام شو محبوب مبارک میں چا خوب کې لیدلې او داسې جړه طبیعت میں بیخي خراب دی چې دی وخت کې منګ میو ما اوس دلته یو دستربندی دی او بچی کی فراغت کی ما یو خبر وکړه 1200 طالبان پرون دارالعلوم حقانیه هغه فارغ شو تقریبا 900 پورې زیاتو کم د نعمانیین فارغ شو د شیخ ادریس مبارک نه 25 زمونږ نه فارغ شو 45 زیاتو کم حافظان زمونږ نه فارغ شو د تجوید الکان فارغ شو دا غرنګ د دارالعلوم حقانی نه د وړې دورې د تجوید د شعبې نه د حفاظ د شعبې نه علما فارغیږي عالمان فارغیږي حافظ صاحب لګ دنن مخاطب کوم او زما د بیان حصہ وورا مولانا صاحب لګ دې مخاطب کوم زما د بیان حصہ وورا خیر دی بدرا پس موایا دا د خیر د پاره خبره ده نن امت په لوی پریشانی کې مبتلا ده یو وجه دا ده چې نن زمونږ د مجالسونو د ادب صادر مکمل غون شوی دی کتاب ادب نشتا د استاد ادب نشتا د پیر او مرشد ادب نشتا د مور او پلار ادب نشتا د جماعت ادب نشتا عزیزانو سمو خیل دی علم کې به خیر راشي تاسو موږ ټول یو واقعه اورو چې امام محمد رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره چې څومره عمر تیر کړي او کال پورې امام ابو حنیفه د خپل شاګرد مخ نه دی لیدلی کتاب به ورته ویلو درس ته بناستو کتاب بخلاشو دی بلاړو امام محمد رحمت الله علیه نچا تاسو کو چې تا د خپل مرشد او استاد مخ ته په کولاو نظر کتلی نو په جړا شو وې زمات علم دا خون او لذت چنن امت ته رسیږي د دې یو وجه د استاد د وړاندې د ادب مظاهره او استاد له داسې نه دي کتلی ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی یو ځل عثمان ذوالنورین داسې تیر شو دو کونو سردار مبارک ودرېدلو داسې الله اکبر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک می وی ما قتلو د دو کونو سردار مبارک می زمکی تلی دلو ما نظر واچولو پلار باندې د دو کونو سردار نسو قدم وړاندې عثمان ذوالنورین روان د دو کونو سردار طرف ته داغي توجه نوا پلار باندې تیر شلو زم ادریدلما د دو کونو سردار چې کله عثمان ذوالنورین د نظر نا ډډی تشو د دو کونو سردار مبارک می دخلی مبارک نه د الفاظ وتل الحمدللہ سمینی سر وای عزیزانو ما محبوب مبارک تا عرض کو مور و پلار می درن قربان شا مور و پلار می درن صدق شا اے دا اللہ حبیبا تخو کل داسی مالی دلے نوے بیا می داسی الفاظ مخامخ لی اوری دلی نو ما توی ابو بکر صدیقا عثمانی غنی چی پلار روانی دو عثمانی غنی سرا چی سنگ کی پرشتی روانی اگا پرشتی دو عثمان مخیط دا حیاء دا وجه نگورینا عزیزانو عثمانی غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں چی پلار روانی
پرشتی ورسرا حدیث پاک کے راضی علماء کرام ناستی مومن سرا پرشتی روان مومن سرا پرشتی روان عثمانی ذنورین میں چکلا پلار باندی قدم مبارک دی عزیزانو پرشتی دی مختگورینا اریو پرشت جواب داور کئی چه عثمانی غنینا دا رب العالمین دا عرش پرشتی حیا کئی دزمک پرشتی بتینا ولی حیا نکئی اللہ من کی حیا راولی یا اللہ من کی حیا راولی یا اللہ من کی ادب و احترام راولی عزیزانو نندر تپدی خبر کو ما امام بخاری رحمت اللہ علیہ میں داغی استاذ دے اگا استاذ محترم دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دربار تے ازل راگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ڈڑی تشو دا دس نویم خدا تحدیث بن نعمت در تویم تحدیث بن نعمت در تویم اب تیرہ مودہ زمان مدرسے تا زمان دا کافی استاذ سیدی و مرشدی شیخ العرب والعجم مولانا محمد حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ داغ زی مبارک زمان دا کافی شریف استاذ شیخ الحدیث حضرت العلامہ مولانا عزیز الحسن سے دامت برکاتہم العالیہ خبر شم چاغارا روان دے زان میں دیر اخوا دیخوا کو بہرحال کور تلارم پٹ شم بس سباب ورغلم ماول دادو امام بخاریو عادتو زما داریر خوخو امام بخاری رحمت اللہ علیہ چاورتا ویلے چھتا خوڑیر زیتیو کو استاذ دی کور تر آگے او تد استاذ نہ پٹ شوئے ویل دیکھیو لئی راز پر ہوتے حضرت سراز دے پکی وی راز دا دے چی اما تخد علم او زما پدی تحریر کی اللہ برکت اچولے دا دا استاذانو ادب دے اسے چی سبا میں دخلین خطلے وے چی زما استاذ زما ملاقات تراغلے وے نو ما تب میں نفس وے چی تخدیر لوی سڑے استاذ تا ملاقات تراغے نو سبا امام بخاری لوی تحفہ واغستا او دخپل شیخ دربار تورغے من استاذانو سر تصویر دید پار اباسو چی جی استاذ زمازے تراغلے نا مولانا صاحب خیل کوا مولانا صاحب چی دا استاذ پسنگ کے او ندرے گی گورے دا استاذ شاہ تا ادرے گا استاذ دی چی پا کم جانماز منز کرے پاک جانماز باندی منز مکوا اگا جانماز چی پا کم زے استاد استاذ خپیوی پا آغا زے کی چی منسکینو التبے تندے او لگوا تب اوے چی مولانا سے ابدسان نا خبری کے آسی او سوینو ناسان نخو نویم کار میں سدے مالی دلی سکے درتا ویم دا ادب دروازہ بندہ دا سوال کم علماء تا یہ زما استازانو پرون چی مولانا سے فارغ دے زما استاز دے سبالا فارغی گی زما استاز دے زما دا سر پٹکے دے زما دا سر خائص او خکولا دا مولانا صاحب درخواست مودا دے معاشرے کستا سلے زمواری بداوی چڑنبے خلق تا آداب خائی جمعتا اندوان اخپل جنج ادراولے ما دخپل پلار چی شمدید واقعہ درتا زما پلار لالی باغتا دخپل نکسرا دا پاکستان دا ازادی دون اولان دے راغلیو او بیا چکلا پاکستان ازاد شو بیا راغلیو او بیا چکلا دا بٹو دورو بیا من پلار راغلیو پا اوائلو کے زما پلار ویل ما دا اندوانو جنجون کتلی زکا زمان علت دے لالی باغ بیروس کو سردا سے اوڑ کے کورم پاگا ٹیم دور کیو والد سمیویل دلتا اندوان دیر زیتو منگ با وی دلالی باغ دلتا دا خطول دشتے وی وی دلتا با اوتو ما تیویلی زویا یا ازلی زو پلار میں روانو دی اندوانو جنج راگے دا لکانو زردہ غواری جو ڈول سرنا ووری نو وی زد پلار نا میزان ڈری تا کچھ دا وورم وی چی زور نیز دے کدم چی اندوان را نیز دے کدل قبرستان تا را رسیدل ڈول دبڑی بند دکڑے وی زو سور نیز دے شم نو ما کس نتا بوسو چی دوی دا ڈول دبڑی سبڑی والی بند دکڑے
وای هغه کس ویلې ګاونډي زمونږه چې اندوان زمونږ قبرستان ته او جومات ته راورسي نو دوپړې او باجې بندې کړي چې دا د مسلمانانو د بزرګۍ ځای دی، دا د جومات د مسلمانانو د څه ځای دی؟ د بزرګۍ ځای دی. نن ستا او زما جومات الله رب العالمین دی ستاسو او زموږ په حال باندې ورحمېږي. استادان علماء ته مې درخواست دا دی چې امام بخاری رحمت الله علیه نه چا تپوس کو یا امام بخاری ستانه ډېرو علماء کتابونه لیکلي دي، تانه ډېر لوی علماء خوارې کړي دي. و امام بخاری ستا په کتاب کې رب العالمین دومره لچک او برکت ولی اچولې دی. امام بخاری وی ما دوه کار کړي دي، یو مې ژوند باندې دروغ نه دی ویلي، یو مې په ژوند دروغ نه دی ویلي، او بل مې د استاد او د کتاب ادب کړي نه دا. عزیزانو نن درخواست دا جمع کوما و علماء مشرب بناخلے اے علماء کرامو کا چادر تا پسر غرزولا سر تلان دی اوباسی گران کار دے دو سیزنو خیل ساتی علم سر اللہ تا محبوب و مقبول دو سیزن دی یو اخلاص او بل ادب حیا. یو اخلاص عرص چکے یا اللہ استاد پارے کوما، یا اللہ زما پدی عمل ترازی شا دید پارے نکم ربا چی زما دی نم نشانو چدشی. واللہ کا ٹول دنیا انن اولی کی چا عبدالمتین جمالی گروپ عبدالمتین تا پدی بانی فخر پکار ندے خپل نفس ویما او غدار نفسا او مکار نفسا دی خبری تگوری دو کنشی و نفسا دو خرو اربش بلولے نشما. نن کا خلق ما توی بیان تراشا زما کمال ندے امتحان دے سشے دے زد دی قابل نیم چی پدی منبر ناستیم. امام بخاری رحمہ اللہ ماتا دو خبری اخودلے اے بچیا خیل کوا دعوت باندی مخیط للخپل کمال مگانا رب العالمین باندی خبری خبری چی قبل والغوارے اخلاص تا ضرورت تے ادب تا ضرورت تے زمانہ اڑان دی. امام المدینہ امام مالک رحمہ اللہ درس دا احادیث اور گئے امام مالک باندی شاتا لڑم لگے دے لڑم ور باندی چکون لگئی او پختنو او رئی دا اللہ نا حیا پکار دا. خپل تلاوت باندی مغرور نشے خپل نوافل باندی مغرور نشے خپل سیروزو باندی مغرور نشے خپل چلو باندی مغرور نشے خپل درسونو باندی مغرور نشے خپل تسبو مغرور نشے. والله ادب ځان کې راولې سراولې بیا پته لګی نن زمواري سر ترسوما بیب منبر ترازم یانا بیب جمعویانا. واللہ خیل خمیدادے نن اخیری تقریر دے پتہ لگینا. سوال در تکوم ایرونو اوری اے زنانو اوری کمی چنن عالمانی فاضلانی شوئے دا قرآن شریف ادب ختم دے کلچ تاسی دا قرآن شریف نا جامع غرزولے امولی دل تابکور کے ویل اللہ دی زما پلان کے کار اکی زب انشاءاللہ قرآن شریف تا جامع ورغندم ویلی بدی کے بدی نویلے جواب ملا انشو ویلی کنا او منگو تاسی با قرآن شریف تا کسوڑے ورغوشلے او بیابم دا قرآن شریف دا کسوڑے او بچیر تا چولے. بس نن زما دا تقریر اللہ زخپل فریضستا دا اڑان دی خدای پیش کوم قبولی تکی ربا لمو دردیگی زما دا قرآن شریف پا یو لاس باندی قرآن شریف ٹک دا جائز دا زو پا جواز خبر نکم زما خبر دا حیاء دا تقوی دا. مولانا صاحب مفتی صاحب محترم زما دا سرتاجی زما پٹکی
زما عزتی زما رهبری زما رهنمائی زما پیشوائی سوال در تکم بچی تا اویا او بچیا د کتاب ادب کوا د قرآن شریف ادب کوا د استاز ادب کوا د جماعت ادب کوا عزیزانو نن چې من کې سره روان دي د دې مین وجه دا ده چې من کې ادب نشتا اول ورځ یو چا خبره کړې وه جلسه کې کړې وه بې زما بیان راغی د هغې ملګري مقصد دا و چې په دې مولانا صاحب رد وکړي ما ته ویلې ته خو لا نه وې راغلی یو مولانا صاحب ستا باره کې خبره وکړه چې دې دا ادب 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 نورې خبرې نشته رونو نورې خبرې خو تاسې ټولو ته یادې دي مونځ طریقه درته یاده ده کې الحمدلله زمانه دې ښه مونځ دی روژه نیسي زمانه ښه روژه نیسي تلاوت کې زمانه ښه تلاوت کې تسبیح اړې عبدالمتین څه تسبیح دي د عبدالمتین نه زر چنده ښه اړې تلاوت د عبدالمتین څه مات ګوټ تلاوت دی ته خو تجوید سره کې د عبدالمتین څه نفل دي مونځ برابر نه دی ته خو الحمدلله نفلونه کې او سوال درته کوم ما خبره وکړه مولانا صاحب استاز باندې اشاره تنم ګوتې مه راکاږه